السلام علیکم. د زیاتره کسانو مشکل دا ده چې په ګرو اے آی کې مخکې چې کومې ویډیوګانې موږ جنریټ کولې هغه اوس نه جوړېږي. نو د دې د حل لپاره به دوه سایټه به زه تاسو ته دروښیم په همدغه ویډیو کې. یو سایټ باندې به موږ تاسو کار وکړو، په هغې باندې به موږ تاسو تصویرونه جوړ کړو. په دوهم سایټ کې به موږ تاسو بیا ویډیو په هغه باندې جوړه کړو. راځو ټوله ویډیو په ټوله طریقه په همدغه ویډیو کې راسره وګورئ. راځو په دې باندې اول به راسو لومړی سایټ ته. دلته ما ټایپونه مې زیات راخلاص کړي دي، نو زه به راځم اول په ویسک اے آی باندې. تاسو دا ویسک اے آی دلته سرچ کړئ. نو په ویسک اے آی باندې به موږ اوس کار وکړو. دلته دغه لومړی سایټ انتخابوئ، که دغه دوهم انتخابوئ. زه راځم دا دوهم سایټ باندې کلیک ورته اخلم. او دلته به زه اوس کوم ما سره یو ایمیج پرامپټ ده. دلته ما په چټ جی پی ټي باندې یو ایمیج پرامپټ جوړ کړی ده، او یو دانه هم دلته موشن پرامپټ ده. نو راځم ما ایمیج پرامپټ دلته ما تیار کاپي کړی ده. راځم دلته په ویسک ته. ویسک کله راسئ تاسو به دلته ریښه انتخاب کړئ. د یوټیوب لپاره یا د ټیک ټاک لپاره هم د انسټاګرام د نور شیانو لپاره تاسو هم استفاده کولی شئ. دلته ما د یوټیوب انتخاب کړی ده. زه راځم د یوټیوب لپاره ویډیو جوړوم، نو زه یوټیوب سیز مې انتخاب کړی ده. صحیح ده، 14.14 په 9 باندې. زه راځم دلته ورته. دلته به تاسو ویډیو هم جوړولی شئ، خو زه تصویر جوړوم په دې باندې. نو بیا ویډیو لپاره بیا تاسو ته بل سایټ درښیم. دلته ورته راځم کوم ایمیج پرامپټ ما کاپي کړی ده هغه چټ جی پی ټي نه مې کاپي کړی، هغه راوړم دلته ورته پیسټ کوم. څنګه پیسټ کوم؟ په کنټرول وی سره به دلته ورته پیسټ کوم. صحیح شوه. دلته راځم ورته دا به ورته انټر کوم. دلته به دا اوس لږ لډینګ واخلي او دلته موږ ته خپل هغه تصویرونه چې کوم دي موږ ته به یې جوړ کړي. وروسته له هغې نه بیا دا موږ د تصویرونه هم جوړ کړل. نو ستاسو دې کې هر یو نوم هر یو چې خوښ وي، زه په دې کې دغه تصویر د ما خوښ شو دا ځان سره ډاونلوډ کوم. دلته تاسو کتئ دلته دا ډاونلوډ شو. زه راځم دې نه هم وځم بل ټایپ راخلاصوم د ویډیو دپاره. صحیح شوه. دا په ویسک اے آی باندې دغه تصویران جوړ کړل. ما ته دوه تصویر راکړل په کوم پرامپټ چې ما ورکړ ورته ایمیج پرامپټ. صحیح شوه. دلته راځو په ارینا اے آی باندې هم زه تاسو ته ویډیو جوړوم چې په ارینا اے آی باندې هم موږ تاسو انلیمیټډ ویډیوګان جوړولی شو. نو دې کې تاسو روزانه تقریبا 6 تر 10 ویډیوګانو پورې اجازه لرئ. صحیح شوه. دلته راځو فلو اے آی ته. اوس نو موږ کار په فلو اے آی کې شو. زه راځم یو وارې موشن پرامپټ به یو وارې زه راواخلم. دا موشن پرامپټ دا به زه یو کاپي کړم. دا به کنټرول سی سره زه کاپي کړم او بیرته به راسم دلته نیو ټیب ته، او دلته به زه فلو اے آی باندې به ورته کلیک واخلم. صحیح شوه. دلته به زه به دغه لومړی سایټ باندې ورته کلیک واخلو، کریټ ویټ فلو. وعلیکم. دلته ورته په نیو پروجیکټ باندې ورته کلیک ورته واخلو. زه راځم همدا ورته کلیک اخلم. یوه شیبه ورته انتظار شئ، نو دا موږ دا سایټ هم راخلاص شو. په دې کې اوس تاسو ورته ریښه خوښه کوئ، ورته دلته راسئ تاسو ویډیو جوړوئ که ایمیج جوړوئ. نو په همدې کې تاسو هم ویډیو جوړولی شئ هم ایمیج جوړولی شئ. خو ښه طریقه دا ده چې تاسو په بل سایټ کې دا اوس ما درته کار وکړ، په دې کې تاسو ایمیج جوړ کړئ او دلته راسئ تاسو ورباندې بیا څه وکړئ، دلته تاسو ویډیو جوړ کړئ. دلته ما که د یوټیوب لپاره ما انتخاب کړی، تاسو د ټیک ټاک لپاره هم انتخابولی شئ. صحیح شوه. زه راځم د ویډیو زه جوړوم هغه پرامپټ. دلته به یو وارې زه دلته به زه خپل تصویر ور اینډ کړم. صحیح شوه. دغه تصویر ما زه راواخیسته، دا به زه راواخلم دلته به ورته پیسټ کړم. دلته مې تصویر ورپورته کړ. صحیح شوه. په اینډ کې به تصویر نه ورپورته کوئ، د په سټارټ کې به تصویر ورکړئ. نو ما په دغه باندې دلته چټ جی پی ټي نه ما موشن پرامپټ راواخیسته که نه، دا به زه راوړم دلته ورته پیسټ کړم. صحیح شوه. دلته به زه راسم فلو کې، په فلو کې به دلته ورته هغه ایمیج موشن پرامپټ دلته به ورته پیسټ کړم په کنټرول وی سره، او دلته به بیا به ورته هم انټر کړم. دلته به اوس موږ ته لږ لاډینګ شروع شي او دلته موږ ته ویډیو هم جنریټ شي.
نو یو څه لوډینګ واخیسته دلته یې مونږ هغه خپل کم تصویر مې چې ورته ورکړی دا مو تصویر ورته ورکړ او بیا مې ورته موشن پرامپټ مې ورته واستوه نو مونږ ته دغه ویډیو هم جوړه کړله نو تاسو په دغه طریقه باندې تاسو انلیمیټډ ویډیوګان جوړولی سئ دغه بیا تاسو ځان سره ډاونلوډ کولی هم سئ در سره زه راځم دا له ځانه سره اوس ډاونلوډ کوم ګورئ دغه یې هم سره کولی ده دلته وګوره دا له ځانه سره تاسو ډاونلوډ کولی سئ نو دا یې طریقه عمل کړو